پتو سترګو تورانج کم پوری موری او شیشه کې ګوري موري رنځور مینه کې ویم ځواني خو یې راکړې ده توبه ریشمکي اتیل به کله راوړې سړیا ماشاءالله ماشاءالله دا ښکلی ښکارم تیل به کله راوړې د ځان نه تاویږي د بل څه غم دې ونه کړو لکه د زلمو وڅم کله تیل او کله رانجه خفه کېږه مه زلمي یم زلمي زه بوډا خو نیم سړیا بس بورېږه مه هر وخت د مرچو په څټه ناست مرچو په څټه ناست شابه یا وخت یې سړیا بیا به مې راشي که نه یاره ویم دونه خوند کوي که نه توبه خلک وایي دا چل دی او هغه چل دی دا چل دی او هغه چل دی نو کم دی ما له دې څه وکړه زه خو درنه لکه د لیلا تاویږم مجنون مې درنه چاچ کړی دی تا ما له څه توره وکړه نور څه وکړمه کور مې درنه اخیستی شکر دی ګاډی شته بنګله شته زامن شکر دی شته پلار مې شکر دی ژوندی دی اوس پسې درنه نوځي به شابه ښه ګاډی دې شته خرګاډي ته څوک ګاډی وایي ای پکه هلکته شي بیا پکه هلکته شي ویمه د ماسپښین جمعه ده نه په جومات کې د خلکو تپوس کو چې زوی دې مانځه راځي او ته دې غوجلې سره لګې او تا له سر ګوري یاره هینګوري ویمه زړه شوې خو ویم وار دې کمزورې نه شو خامخا به څه کیسې خطاني کې مانځه دې پرېږده یاره پلاره په دې خولي لاس کې ده د خدای ځای ما په خپله خدای جا په خلاص کړي نو مانځه خلاصې اوس ته دا کوټه دې کوناټو ته ونیسم او ډډې په ډډې دې واړوم نو د والوم دکې څه نشته سیخ غوښه دکې نشته ته د دې ښځې نه یارېږي دا اوس څه دي ته ورته وګوره یارېږم ترې نه مینه ورسره کوم سړیا ولې مینه جایز نه ده مینه جایز ده په مانځه کې جایز نه ده ګورې سم شه ګورې جومات کې خلک تپوسونه کوي چې ته د مانځه نه پس دې صورت یاسین لوګوي چې راخوشې کېږم دې خیرنې سره به ته ناست وي دادا ته چې کار دی سوځه مه تا خو په دې ګورېدو خپله وچټله اوس ما هم غر کې ته مې ونه ساتلې نو ته مې ونه ساتلې مړه مې وچوده نه دې مونځ شته نه دې اوده شته زړه شوې ګانې به کله وې کله به سندرې وې په جانماز ناست یو او کیته کیته دې جوړ کړي ستا د لاسه خو زمونږ ډاوا ونه کړي چېرته په پردي واده کې تمبل راوانو هغه به ته مات کړې ډولکي ما ستا د لاسه نشي راتلی واده ښادی له هر وخت مرچو په څټه ناست اخر په زلمیتوب کې خو به دې شمله نیغه کړې وه او پردو جینکو ته به مخې ته کړې دي اوس مو لاس کې په اخري اوبره وایم خانداني ډمانې یې که نه پته راته لګي خانداني ډمان یې اوس هم د ګډانه نه بس کېږي چې دا غاښ دا کندې غاښ په دې کونټې وم ما بلندېږه خاوند نشته دی خدای ته وګوره پلاره سله مې شمې دا بل خلک پسې وځي اوس همالې پیالې چې بخکه خلک به خبر کېدو څه کې وځي جګړه شوې ماښام به سهار او ماښام پخو مې خو د مغزو هغه مساله دي چېرته یې زه خیر ما ته څه وې سړیا ما ته څه وې زه خو یې زوی وکړم ته بېغیرته چې دونه ښځه نه شي کنټرول کولی زه تاسو خدای ځان له غرقه د چرګانو په ټوغه کې دواړه مړه شي کلام ټایم یو زبردست ایپ دی چې تاسو پرې فری آډیو ویډیوز کال کولی شئ او دغه شان که تاسو سره د بهر ممالک نه څوک چیټ کول غواړي او تاسو د هغوی په زبان نه پوهیږئ نو کلام ټایم تاسو لپاره ټرانسلیټ کوي او تاسو په اسانه باندې پوهه کوي او دغه شان کلام ټایم باندې تاسو لا تعداد آډیو ویډیوز کال ایډ کولی شئ او د ټول نه بهترین خبره دا ده چې کلام ټایم تاسو د سکیورټي پوره خیال ساتي دادا وګوره ګوره دادا قاریږي ښه پټ راپېټ یو باران چې وي ښه که وګوره ډرلونه کوي ښه باران خو لمده نه کړې ده ټي وي ټي وي یې نه یې لوند کړی دې کې به شري ماما وي
چې مارا پیدا نو به د منیر هغه 2 کیلمونه را کړي دي که نه یو وربل دی او یو چې کوم دی ته کوټ ته ځه کوټ ته پکې څوک دي دا د فلم نوم دی ته راځه ښه کنه ګوره خیال کوه ښه ډډونه پرېږده خدایا پاکه پیرامنې که خپې دې کمزوري دي ما نه پیټو پکې غول کړي روټي مې مات نه کړي تباه دي مخکې نه کوېدلي کېدم ډکه ډکېده ښه داسې کار وکړو که نه چې ور بند کړه که بیبي داجیه دادا ولیدو خدای ته چې وژني مبارې ښه نه ویني مړه خو ورو به یې لګې ښه سم فن به کوي که نه دا جړی ویله په دې تېره شي بټن کې و د وډو د پاسه سیوري کېده سم دې داسې بټ کړه داسې کار ته ګیس ور دننه کړه زه سوچ ورکوم ښه ته به وکړه مور کوه ټوکرانې دې یې داسې نشته بیا خاموش ولې شاک یې راکړو څه سوچ یې پکې نه راګورې قرباني کوي په وخت غواړي هغه مونږ ته ویلي وي دا شاټ کوي وایي خیال کوه ښه دا رانه اوبه وو که نه باران دی داسې کار هلته کښېنه زه درته کوم ډرامه لګوم کومه ډرامه نوم یې ولګوم بس هغه ټیشن ټیشن کې پکې وې یو به یولي روړي کښېنه زه دا دې پېموټو کا دا وایي پاکې ښه دا بیا کټ کټ کوي ښه ځه کښېنه ته کښېنه ځه خواشه کنه من رئیس قیم نه ده خواشه حاجی صاحب خدای دې وبخي داسې دوستیړو خدای ونه بخي لارا دا دومره خلک سره راغونډ شوي روبه جهانګیرې اوس پتېدله سر وی ګوره ورته ښه فرازیه دا خلک ستا د ورور دعا له راغلي دي او ته څه کې لګیا دا داسې ټیپو سلطان مړ دی چې دوی موږ له دوا له راغلي دي لاره دوی موږ له دوا له نه دي راغلي دوی موږ پورې خندا له راغلي دي موږ له په سترګو کې ګوتې رامنډي خلاشه فرازیه بس بس پلاره بس پاسې پاسې دې رکېږئ پاسئ ګریوانې وټه کوډو کړي دی ته ورته وګورې چټیوال پکې کوي مړه خو ځان مه کوه که هغوی لاوال نه دي شروع کړې صبر وکړه لږ پرېږده وټه مړه ځئ اوزګار خېلو پاسئ ځئ دا څه کوې فرازیه فن کې ګڼه الا کور خالي پروت دی خو چې کله م راشم نو څوک یې نه یو مې هغه پلار چې جومات ته لاړ شي بس بیا هلته ناست وي نو لږ کور ته خو راځه که نه او یو د ښځې ته مې وګورئ چې اوس بیا کوم خوا تللې ده په حساب کتاب یې په ایمان کې وپوهېږم خو خدایا پاکه زما دې توبه کېنه چا سره د ناستې شان نشته دی بیا څه چل دی ورغلی ومه خارو کره ښه او یې د خواښې داسې سپړ دی راته وویلې دا خلک بد هم نه ښکاري چې د خپل کور سپړ دی خلکو ته یو خبره ته کوم وایم د ښځو دا پوځې نه وي که نه نو په ایمان چې غول به خوراک و بس قیار کېنه شي تاهید وکړي غیبت دی جهنمیان دي خو څه ورسره ګاډې واډې مه وایه د هغوی پوزې نه وې دغه بیا خوړلې او ستا پوزه شته او ترې خوري ته خود لګې د هغوی غیبت کې بس قیار کېنه خو دا ته وایي چې هلکان څه شو ګوره هغه ساوي نار ولاړ دي هغه هلکان څه شو نو ولې زه په پولیسو کې یم چې زه به پسې ګرځم خو ته ورپسې بار ګرځه که نه دې پلان دی نو زه خو سهار وځم په قهر اخته شي او ته لکه شاګاو زبانې ته وکړي دواړې ځان سره کېنولي که نه نو اوس څه شو ته راته ووایه څه شو سودا له مې لېږلي دي یا سړیه ما سره دې غم کو دا خو سار تللی دي او د پاسه ماښام شو انګولې به پخول غواړي اوسه پورې څه م رانه وړه نو تا ته مې ګوره پیسې لکه کمې ورکوه کمې ورکوه هلکان دي هېڅ پته یې لګي خو ته زما نه مني نو زما نه مني شابس شابس مړی ژوندی دوی له نشته دی بیا چا نغارې لګولې دي ما د خدای ظالم یم دلته خو مړ شوي دي نن یې درېیمه ورځ ده دا د یې کوټې نه جلېتوب وه نو څنګه کوټې نه کنه ته پاسه پیریانو ډانسونه شروع کړه خیر واچي راځه کوتاو دیږي ځوانان خو دلته دي وګټو ayda di
مي خلي بي خبونا توسا على تعبتي بالبنية لغولي على توبة لا أنا خبر شو أنا يبغى ما تمام بلا كل بس وساني فكر خير فش ذاك الزين يا مدام جوهري دم غير عقل او خره زما بچی جو قران کړه په خپل خوچړي پرخې دي او شړک ورکا تاسو ما قال موري تمتع ولا باقي استاذ ناس المنوسيتا منا ومن نفع تاسو Film que o Drácula estava é um film que olha que daí um passo mana mana cukai mula warga ajak kade kade kira dia khapir lagi dia ada arwah baca macam semua khayatku tak ada wow ya aku di kada dah څنګه د لاس نیولې ده او منډې ورکوي او یو تی چې هر وخت د برجو په چوټه ناست دی ما به چې جنامي وای ما وای لاس نیوي نه چې دا کومه کوله څنګه پد کوي او بلکې څه ټول ولګو پاتې پرخه پیجامه شوې ده او باران هم پرې شوی دی وته کې الکه کوټري راغی نه کې ټیټې وي نو تاسو څه کار خو یو له سپې دا څه کې دا راځو نو لې ټوکې اسا چې دلته د سپې شبه دا دې څه دا چې بیا غوستا غزور چل کوي ها کېنه زم زګ یارې مم کنه وزر زوځو ښه سیلو ټی ورو هغه باندې بیا فلم دوباره ګورو ښه بته زر کوچا بشا ښه ټیم نیتا هغه پیری روان دي چې وې زته یاري کومه ما یارېګه خیر دې ستا هم چې تړل دي روان دي خدای دې غر کا دې چا وې هغه یارې بکینه ما پټې ضروري بابا شابه دا په کوله فلم هذا کینه ده وای بلبل پاسوخته ټوپک پلاسو خطا مور ناریک چې پرتګي پټیدار دی وزداد الله کار دی نه غیاري په ما عمره او په ما دلته عمره ودا ها نو په خیر کنه نو ویرور بارو په کم دی کې کار دی پیډوي او تو خادم د خر پټانی نو دا کارونه کوډنه دکیم او کوچی راځه راځه دا دا غوډر کې دا سارو ته چومه خراځه پټه واټه چا بیا پینم ګور شابه شرم خشي دي خو چې چا کی ادا تاسو بیا راورسېږئ ته ما دې وکړې غیا دی ولا غیا مې وروړه او غوجر کې سارو ته وام چولا موږ هم ته پاسو لو په خپل فلم او ډرامې ته کې ناشته چې ټول خولي غانا وکانا ما به د خو دې زما د خوب دې بس را پاسول نه نو لکه کوم کډه هغه ګناه د چکار دی جړې دا چکار نو او تا ټینګولې برانه وړو نو څه مې کړې نو ته مې لاده دا یو فلم وګورو ځوانې یاد به تازه کو خوانجو کې خوانجو آره با کیسټ باندې کوم راغی ختم کړو لږ کار کنه موږ اوس ډرامه ګورو موږ باندې پاسه خاطر صحیح ده چکار وکړه چې نیکه به دې کتلې جومات کې خو کړه هغه جومات کې دي په دې غصب په مې ولا هغه ته ورته ولې وایي چې دې راته داسو بیا کپې کما نو نو کېږي وځه کې څه وځه ما دوی ته نه ګورو پټي کاری دوی پاسه اوله نو دې کې کومه مینیمم خبرې راځي نو کیږي پاسه کوي څه کنه اما باچا ویني ولې ما ته مې درنه کمې کم څه نه ګورم بس دې کوم ته باندې دې را نه نه کینه زه ته لګو زه ته لګو دا دې بچا کا جوړه دا دې کمال دی دا څه بدمل دی کینا د خپل نامې کو ته ورته واچو
Ya sai to da ke ustaza. Wala kita. Ada. Sige, gila ito lahat sa uli wala. Nanakuan ko yun. Ba zan yi sam. Wala ka. خدای زمای توبه نو خطی نیگی تا باید که دستمان نه خطی راولیگی تو با سری پاکی ننوزی یا کور خدا سی دوما پروتی نمی دا انگور پتا لگی نمی دا زویو نمی دا نواسو چه دا با کم طرف روشی ویدی وای خدایا توبه اوسنی ماشومان اوسنی والو ازگار یه زی پا زی کوسا پا کوسا خلکو بیسیادی کسا بالا دی دغا دمخانه را پا مخا کری وی جره پیلندو شکر الحمدلله استغفرالله وی اما چه زمان بچی و زمان وسی دغا دم توپ ننیتلی دا شیخاره چه کورتا نروری اخو وبادا خو چه کم خوادو شو دا خدا گنو خکادی نه أنا خارجكم ترى بلايو تعودوا الذي كوتين على روانة كذا سكنتي أنا الشواسي ويستعصوا في معك ويخديهم زانجا غلقة تاسو دلته د دمخانې د ناستې دمخانه هم زما کور ته را دننه کړې ده ځکه زما دعا نه قبلېږي دا ولې الله ستا د لاسه خو زموږ ډاوا ونه کړه خدای دې د له پردې مرګ راولي مریم نه د غټ په رنګ ته نه دي دا وایي تا خدای بېرته چا د مخکې وباسه چا د مخکې نو دې کې ثواب دی چې زما ټول کور دې په دمتوب راوړي دي او تا دا مخسن دا پتکلی دا 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 رشتہ خبرو کم ما وتو دی عرب پر روانه وې نو دوی راته همدغه دینکې مینکې راوړي او په ټیم راله بیبي راوړي Astagfirullah. Siapa sih dia ni? Ala udah start the last zama pizza ti wai wanda ti baya wak metir kare cuma na ne di buta ka ni aduh anak baru deh kana start the last aku telah terkena ubati Aku yang biar kau punya juga aku saya kana. Dan aku ni kau kana. Macam mau kau belajar su. Dan dah ada kau lagi. saya dah zaman cerita wadi wadi watch kamu wai labi bat raja Astagfirullah deh, lu zulum suruh dia nak buat mata, biar mesti lagi lagi ni sih. Woi, kau dah sama dia tu, woi dah sedang makan aja. Kau kita tak bantu ni sih.
ما ته موږ وروسته کې کنه هغه هاي راته هغه سي ډي ټي وی ولا کنه کړی د ډبل کومه دا چې وي ته چې کار وکړه هله زر کوه وړې وله زه دله تړمه ښه په یو خبره مې ورکړې زامنو خو نن نه پس هم دا ټي دا سي ډي ولا کنه نه به ما را کوپرېخي او یا مې تاسو د کور ایستې بس دې پورې هغه لټ روپۍ وټي وباټه ما پرېږده لس روپۍ وي خپلو پیسو باندې به راوړه په خپلو پیسو بیا وړې واپس یوه روپۍ هغه ډنډې پرټي دی بوله شاباس یا زر 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 خدای بې خبونیاتو یې باسه دا اوس وګوره په پلار یې دونه والیم که نه خو زه به چې خوښ به م شم دا هلکان ډېر زیلان دي شا څنګه خوږې خوږې سند قربان دې سره خو دې شا سړی ځوانېږي دا خو پکې غوټاله موږ دې ته پاسو نو په خپل پرلت وو چې دا کې ګوري نباتي زه ورته پخو سترګو نه ګورم په کومو سترګو ورته ګورې زه ورته بد ګورم